والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. او پتو سے بوندے حرام اکرل شوی دے میڑوش شدے مگر حرام ندی هغه چې تو سے اے مالکون شي چې دے تو سے وینځي شي دا پتو سے بوندے دے الله تعالی لازم کړای قانون دی او چې دغه شدے نه ما سے وادي هغه تو سے دے پورا حلال دی په دې شرط چې د خپل مولینه په ذریعہ غوړی چې عفت عزت غشتین کیای بدکوریز ناکوین کې نه یې بیا چې تو سه د هغې ښځې نه پیدا وخستله نه هغې ته خپل مهر نه ورکوي چې مقرر شوي وي او ای خاوندانې او ښځې په تو سه باندې هیڅ حرج نشته په هغه څه کې چې د مهر د مقررولو نه پاس تو سه په خپله کې په هغه کې په کمي یا زیاتي باندې راضي شئ بېشک الله تعالی په هر څه پوه ښه حکمت ولري. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. او پتو سکه چې څوک د اصلي مؤمنې ښځې سره د نکاح کولی مالي وس نه لري نو نکاح د وکیل هغې مؤمنې وینځې سره چې تو سه مالکان شوي یئ او الله تعالی د تو سه په ایمان ښه عالم دی. ځینې د تو سه د ځینې نه دي نو د هغې وینځې د مالکانې په اجازه سره د هغې سره نکاح وکئ او هغې ته خپل مهرونه د دستور سره سم ورکئ په دې شرط چې پوک لمنې وي بدکورې نه وي او نه پټ یاران نیونکي وي. بیا چې کله دوی میړوشې شوې نو که بدکوري زنا یې وکړه نو په دوی باندې د اصلې ښځې د سزا نیمایي سزا ده. دا د وینځې سره د نکاح کولی آساني په توسې کې د هغه چا د پوره دو چې د زنا اندېښنه لري او که توسې د وینځې سره د نکاح نه صبر وکئ نو دا توسې د پوره غوره دي او الله تعالی ډېر بخښونکی بې حده مهربان دی. او په توسې